बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو ملګرو تاسو ته فلرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشوم ملګرو په نننی کلاس کې به تاسو ته هغه جملې زده کوم کوم چې موږ په خپل کور او کلی کې استعمالو ملګرو کو چرته تاسو هم دا زده کول غواړئ نو کلاس تر پایه پورې وګورئ ډیر مهم کلاس دی او که په چینل باندې نوی یاست نو چینل هم سبسکرایب کړئ راځئ چې خپل نننی کلاس شروع کړو پهلنۍ جمله موږ سره اساده ډو د ډیشز لوښي وینځه کو موږ چرته یو کس وی چې دا لوښي درڅه وینځه نو په انګلیش کې به ورته وي ډو د ډیشز nothing feels right څه هم مزه نه کوي کو موږ چرته یو کس وی چې هلکه دا خو هېڅ هم مزه نه کوي نو په انګلیش کې به ورته وي nothing feels right safety come first د ټولو نه اول احتیاط کو موږ چرته یو کس ته وی چې هلکه د ټولو نه اول احتیاط ډیر ضروری دی نو په انګلیش کې به ورته وي safety come first anything could happen څه هم کیدای شي کو موږ چرته یو کس ته وی چې په دې کې خو څه هم کیدای شي یعنی هرنګ یو کار کیدلی شي نو په انګلیش کې به وي anything could happen give it off دا پرېږده کو موږ چرته یو کس ته وی چې دا سیز پرېږده یا دا کار پرېږده نو په انګلیش کې به ورته وي give it off give it back دا واپس کړه کو موږ چرته یو کس ته وی چې دا سیز واپس کړه دکاندار نه یو سیز رغیستی او موږ ورته وی چې دا سیز درڅه واپس کړه یا د یو بل کس نه یو بل سیز رغیستی او موږ ورته وی چې دا سیز درڅه واپس کړه واپس یې ورکړه نو په انګلیش کې به ورته وی give it back people are weird عجیبه خلق دی کو موږ چرته وی چې هلکه دا خو عجیبه خلق دی اډو پته نه لګي څنګه خلق دی نو په انګلیش کې به وی people are weird time will tell وخت به ښیي کو موږ چرته یو کس ته وی چې وخت به ښیي د دې مطلب دا دی کو چرته تا ته یو کس وی چې ته دا کار نشي کولی او ته ورته وی چې داسې وخت به راځي چې انشاءالله دا کار به ما ډېر ښه کړی نو په انګلیش کې به ورته وی time will tell count on me په ما باور وکړه کو موږ چرته یو کس ته وی چې هلکه په ما باندې بروسه وکړه یا په ما باندې باور وکړه نو په انګلیش کې به ورته وی count on me hold my calls ما ته زنګونه مه کوه کو موږ ته چرته یو کس زنګونه ډیر کوي یعنی په موبایل راته رنګونه ډیر کوي او موږ ورته وی چې هلکه ما ته زنګونه مه کوه نو په انګلیش کې به ورته وی hold my calls behave yourself په خپل ځان باور ساته کو موږ چرته یو کس ته وی چې په خپل ځان باندې باور ساته نو په انګلیش کې به ورته وی behave in yourself pour some tea in this cup په دې پیالې کې لږ چای واچوه کو موږ چرته یو کس ته وی چې هلکه ما ته په دې پیالې کې ما لږ شانته چای واچوه نو په انګلیش کې به ورته وی pour some tea in this cup what return did I get ما ته پکې څه میلاو شو کو موږ چرته یو کس ته وی چې هلکه په دې کار کې یا په دې یو څیز کې ما ته څه میلاو شو یعنی ما ته پکې څه پیدا وشوه نو په انګلیش کې به ورته وی what return did I get read my lips زما خبره په غور واوره کو موږ چرته یو کس ته وی چې را زما خبره په غور واوره نو په انګلیش کې به ورته وی read my lips all are not like you ټول ستا په شان نه دي کو موږ چرته یو کس ته وی چې هلکه ټول خو ستا په رنګي نه دي نو په انګلیش کې به ورته وی all are not like you ګوډ بای د الله په امان کو موږ چرته یو کس ته وی چې د الله په امان نو په انګلیش کې به ورته وی ګوډ بای ملګرو دا زمونږ نننی کلاس چې پای ته ورسېدو انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي تر هغې وخته پورې ما له اجازت راکئ ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان هم ډېر ډېر خیال ساتئ د الله په امان